د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، فرمای چې د شعبان د میاشتې په آخر ورځو کې نبی علیه السلام یو اوږد حدیث بیان کړ، یعنې اوږد بیان تقریر یې وکړو. نو په هغې په یو حصه کې داسې وفرمیل، نبی علیه السلام وفرمیل چې دا هغه میاشت ده د رمضان چې په دې کې د مؤمنانو بندگانو په رزق کې اضافه راځي، یعنې رزق یې الله زیاتوي. دې حدیث روایت بهقي په شعب الایمان کې کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث هم دا خبره دې حدیث د دې حصه کې دا خبره زده کړه چې الله جل شانه پروژه کې د مؤمنانو بندگانو په رزق کې برکت اچوي. که ستاسو خیال کې غریب نه غریب سړی هم وي، هغه هم په ماښام چې وګوري دوه درې قسمه ترکاریان یو ډوډۍ به د درې قسمه ورته پرته وي، هغه به خوري. دا د روژې د میاشتې برکات دي. هر کور کې قسمه قسمه شیان پخیږي. روژې نه مخکې به یو شی پخولو، چې د روژې میاشتې راشي الله دونه برکت پکې واچي چې یو قسم دوه قسمه درې قسمه مختلف شیزونه وي، ترکاریان وي، غوښې وي وغیره مختلف. که غریب نه غریب هم هغه هم کې دوه درې قسمه شی پخ کړي ورته مخې ته پروت وي. دا د روژې برکات دي. محترم مسلمانانو ورونو، دا د روژې هغه الله جل شانو چې کوم برکت پکې اچولی هغه الله جل شانو مؤمنانو بندګانو ته ښیي. د نبي علیه السلام موږ ته څه پاسه 1400 کاله مخکې دا خبره کړې ده چې د روژې په میاشت کې الله جل شانو د مؤمنانو بندګانو لپاره په رزق کې اضافه کاري کوي، رزق ورته زیاتوي. الله جل شانو زموږ ستاسو چې کومه روژه را روانه ده په موږ تاسو دی الله حلال رزق نورم فراح کی، الله دې موږ تاسو د حرامو نه محفوظ وساتي. هر یو کوشش هر سړی کوشش دا کوي چې هغوی په رمضان کې په رمضان کې نه بغیر هم خصوصا په رمضان کې چې کاروبار کوي د حرامو نه ځان وساتي، د حلال رزق طلب کوي. الله جل شانو به تا د په رزق کې برکت اچوي، ستا رزق به اضافه کوي. کوشش وکړئ ځان د حرامو نه بچ کړئ، حلال رزق ګټئ او د حرامو نه ځان وساتئ. هغه رزق چې پاکي ساته شبهه وي هغې نه هم ځان ساته. او بهرحال تا ته به الله جل شانو په رزق کې برکت اچوي. په الله باندې یقین ساته او دا یقین په الله کو چې الله پیدا کړی ما ته به الله رزق راکوي. خصوصا پروژه کې به انشاءالله ستا رزق نور هم زیاتېږي. په الله باندې توکل کوه، الله نه غواړه، الله خوشحالي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.